خرچه مې رتمړې ختم شوې ده او ډېره سخته بېروزګاري م ده. اخر څه به کوو؟ یاره نن څه نوې طریقه کوو، څه نوې جوګاړ لګوو نن. ته راځه. د خیره باله خو پروت دی. ځه نن په تا باندې پیسې ګټو. لکه اوس دا زما نننی جوګاړ دی. نننی پیسې به په دې ګټو د خیره. هلته به کښېنو. لکه اوس دا زما کور ودانې ده. بالغ داسې نه پوهېږي. بس د خیره سره نن به په دې طریقه باندې پیسې ګټو. ستړی یم یاره، هرې طریقې مې استعمال کړی، پیسې نه ګټل کېږي. بس مړه نن دې الله یو داسې ځوان راولي، ګورم به ورسره د جیب خرچه به هم دې وباسمه او مړه بیخي بېروزګاري ده. بس ګورو ورته الکه زلمی خو را روان دی. خو مالداره کورنۍ ور راته ښکاري، سپینې کاټنې اچولې دي. دا ټانکه کوو د جیب خرچه دې وباسو. ای رورا خبره واوره، دی خو راشه. جی کاکا جی ما ته وې او زلمیه تا ته وایم لږ دی خو راشه. ښه درغلم. بخیر. سلام کاکا جی، څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک. ټیک ټاک یم. کاکا جی تاسو څه ویلې ما ته؟ بس مسیح لږ تکلیف ورا ده. دا مریض مې وختي راڅه کېنولی دی، ایمرجنسي مریض دی او دی خو ما سره خپل موبایل نشته. که ستا د موبایل 2 منټو دپاره ما ته میلاو شي یو رینګ پې کومه بس. موبایل دا کس خو شریف په شان ښکاري او ټوپۍ هم په سر کړې ده که نه، مریض هم ورسره ناستې دی. زه یم وربکولې دا موبایل. کاکا جی موبایل خو در کومه دله خو بیلنس پکې کم دی، به شارټ کټ خبرې به کې. بس مسیح دوه خبرې خالي کوم به ډارېږي واپس واخلي. دا مریض دا څه بیمار دی؟ بس دې ته لږه د ګردې مسله ده. ګردې مسله مسله الله دې ولې شفا ورکړي. دا وله کاکا جی نمبر پکې ډایل کولی شي که زه یې درله ډایل کړم؟ مسیح زه نه پوهېږم ته پکې په خپله نمبر ووایه. نمبر څه دی؟ 0303 تی پکې په خپله انسي والی شي. ته ما ته راکړه زه یې په خپله ګورم. وګورم خو لږ زه شان کار وکړئ که نه زما هم لږ کار دی. دلته زه کېناستی شم؟ کېنه. هلو څوک؟ یاره دا خو هغه کمپنۍ والا دي، یو خو د دې نه هم تنګ رالو. لږه بیا یې میلاوو. هلو یاره کس خو مشغوله دی، دا موبایل قیمتي م دی یاره. زما ورکه څه طریقه کوم ورسره. هلو اسی ما ویلې چې ترورې نه رښتیا دغه ته ولې بیمارې دونه د څه شي بیمارې دي؟ نارینه دې راته وویلې چې ستا د کولډو بیماري ده. هلک فرانګو دا کولډو خبرې نه کوي. ځه کوشش کوم. دا تاسو نه مې تپوس کوو جي. سړی خو مشغوله شوی دی، دا مو کار دی نه به فایده واخلو. خپې به وواخلو. نو یاره جي ما ویلې چې تاسو د څه بیمار یې؟
ولې خبرې نه کوي که زما خبرې نه اوري زما په خیال دا جوړ شرمېږي دا ډېره د حیاناکې کورنۍ راته ښکاري یاره جي دا ما خو تاسو نه تپوس نه کوو خو هسې ستاسو د نارینه په ما باندې اواز وکړو که نه هلو Come on! هلک قرآن دا خو اوس هم اواز نه او هغه نارینه ما هغلته نه لاړو کیدای شي سخت تکلیف وي ورته زما رابه شي ځکه چې سړی حاجتمنده ښکارېدو رابه شي مړه خو چې دا ولې زما په خیال ما نه شرمېږي ما څه خبرې نه کوي خبرې خو راسره وکړئ که نه تاسو ولې څه بیماري ده دا کې دا خو اوس هم خبرې نه کوي هلو Yeah! هلو دا مثلا عجبه خیر دی جي ډېرې خبرې مه کوئ یو دوه درې خبرې صرف دومره راته ووایئ چې تاسو ته دا بیماري ده کله نه لګېدلې ده دا خو زما په خیال کنم راته ښکاري ته وایې Yeah! زما پسته ده لکه Boom! لکه دا خو څه ډېره پسته شوه Oh no! یورېږه یار دغس نقاب وجود کو جي Come on! زکه خیر اوس یې خوند وکړو Freeze! موبایل سره وغواړو Boom! شیرینیا زه موبایل خو سره وخوړو د خیره سره ای غله خدای خو دې تباه کړه خدای دې له چا راغلي راوله نو دا ایله بیله زما نه موبایل و دا به څه کوو څه وروڼو دا د خو زمانه نه ده نن سبا چې چا څه ښه کې هغه بدکېږي دا وګورئ وروڼو دا ستاسو مخامخ یو کلیپ تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې ما ورسره یو ښه وکړل ښه مې ورسره وکړو ما ویلې چې دا سړی چې دی مجبوره دی مریض دی ورسره خو ورته وګورئ موبایل نه خلاص کړو د ملګرو چا سره ښه مه کوئ او چې کوئ لږ سوچ سمج کې کوئ زما په شانتې مه کوئ صحیح ده که نه دا وګوره په 2 منټو کې غله خو د ظالم زامن دي Oh no! دا وګوره په 1 سکند کې زه دوکه کړم ما ویل که چېرته زنانه ده ورسره هغه چې دی نه دا شي دا یې بالغ وګوره بالغ یې راته یې په دې بالغ باندې چې موبایل خلاص نو ملګرو دا زموږ چینل چې دی سبسکرایب کړئ Yeah! او ورسره خوا کې بیل ایکن ووهئ No sir! دغه شان مزیدارې او ښې ویډیوګانو لپاره موږ تاسو له روزانه ویډیوګانې دغه شان ښایسته راوړو نو په اخره کې به ماله او زما پارټنر کاکاجي له ورکړي اجازت د لوی الله